یاره د الله په نامه م څه چې د وسه کېږي نو ماله د الله په نوم باندې راکړې ډېر عجیز او فقیر یم د خدای په نوم دالس راکړې د ما خوږو وروڼو قدرمنو الله هم خوشحاله که الله هم ډېر عزت وکړه معذور یم السلام علیکم وعلیکم السلام همدا خپې نشته نه کنه غواړې تړون دې زه خو نشته کنه د قدرتونو د زار شم چې چا خپې نو چا پړې نه او چا چې خپې شته نو هغه دې ته پرتې دي غریبي ده ښه همدا راته ووایه لکه دغسې چې کوم دی نادس دی نو څوک یم دا د انډیا جهاد له تللی وم نو به ډېر جهاد مو که اخري پکې نه دا خپې لاړې نو دا ذلیله کار چې کوم دی نو ښه دا نه چې تسپې مسپې خرڅې مړه چې غولغوشان خورې غولخورې یاره وی ذلیله کار دی زما مجبور نه کو ذلیله کار کوم نه ما دا مطلب دی چې قبر دې څنګه ورکوز کې ګوره بیا به چې کوم دی خدای سره مخامختیا نه ګوره بیا به ګوره قصه روانه نو زمونږ د دې خلکو وس کېږي زاړو سوال کوم نه خو چې چا وس کېږي مال یې خو سره راکولې که نه زه ته یوه خبره به یې کوم وایه دوه خو وکړه هغه مخامخ سړی را روان دی زما انډیوال دی کوم دغه بوډا نه نه د هلک چې په ننګي باندې دا دونه څه خیري دا توره بلکل را روان دی نو څه همداسې چل به وکړه که نه دلته به لږ جړه پر یاد وکړې لږ به ورته وجاړې وی بېګان مې نه ده خوړلې وی بیخي راسه څه نشته لږ وجاړه ته لږ وجاړه نه نو که نه ډېر ګوره بوتال دی که نه پوندو ته ورته سن مه کوه که نه څوک یم څه چلو کوم وایه راته بدې ښکارې لږ به ورته وجاړې که نه زړه نه ښه دی څه ناسبه خامخه درکړي صحیح ده بلکل مې خوښه ده صحیح ده خدای دې خوشحاله کړه لار دې راته وښوله بس خو دا خلکو ته لارې ښه وي خو ستا دا کار صحیح نه دی نو څوک یم مجبوري مې ده که نه خو څوک یم درته نو زه هېڅ هم نه یم ظفر خان اوس پرې پته ولګي د الله په نوم باندې دا لس راکړې عجیز فقیر یم یاره السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم سلام ګل خان یم پتا ګران یم او یم پرېښتو معذور یم چې څه دې د وسه کېږي مال راکړه الله به درنه خوشحاله شي الله به درنه راضي شي او ښکلې ځوانې خالي لاس مه تېرېږه دقسې دا روپۍ ورکه ګل خانه تا به زه بربادومه زه شرم خان یم او زه سم روان یم مهرباني الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه ګل خانه خدای دې ډېر خوشحاله ساته خبره داسې الله دې ډېر عزت وکړه روپۍ خو ورکړې اخوا تې لاړه اندارو لږ لږ اوس را سره وکړه ډېر غریب یم الله خوشحاله کوي یو خو لا ډېرې زیاتې پیسې یا دا خو هغه ګوډ و پاڅېدې منډې کې غریوال یا الله زما تا ته دې په توبو توبه په چا به یقین کې یاره ګل خان ته ډېر زیات ورانې سړی دې را پیدا کړ ګل خان یم ګل خان ما ګرځم په منډه وخه دې لنډه چې دې روباسم ته ډنډه الله منډه 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 یا لږ لږ ودرېږئ دا پیسې دې وره وروره خدای دې خوشحاله کړه بس مهرباني لږ ودرېږئ ولږه ګل خان یم په تاسو باندې ګران یم زموږ د زړه سر یې دا مې یوه خبره مې ته کوله که ترې ومنې جی وای د الله رحمت دې خوښ دی بالکل نو ته چل دی مېلمانه د الله رحمت دی که نه نو ما اوس خبره کوله مال دا فقیر دی هسې موسکن تا معلوم که فقیرتوب ترې لاړه او ما هم سهار چیناست کړی نو ما ستاسو په کور کې به دا چای اوس کو رحمت به هلته پرېږدي او موږ به ترې راځو او الله به هم نه خوشحاله شي دا جیجو دې خو هم کور دی که داسې دی داسې دی ښه ځه بل راځئ راته شاله کې فقیره خبره یم مجید ټکوي دا کوټې دننه کوټې بار کښېنئ همداسې چل وکړه ګل خانه وروره که نه ګوره زما ټینګه چې هغه وایي چې ګوره ټکپ کې نه غوځرېږي زر کوه لږه خوښه پخه کوه بار کښېنئ د والم ما د پاسه کښېنې خو دغلته کښېنه که ما وی ته مشر سر ته مې کښېنولې خیر دی خبره مشر ما نه مشر دی لږ زر کوه ناوخته دلته راته یو بل کور هم پاتې دی دوا کوه چې لږه ښکلې چهر وباسي ټول عمر دې پاڼې خوړلي
زیاتو کا پستر ګړون شي ارس کېږي په پیسه باندې اوزا په کوڅه باندې ناستی پوجره کې اوس به څنګه تخلاصېږم چېرته به پټېږم اوزا په ګورکه کې مېلمانه درنه خبر نشي تا ته یې نظر نشي یو غریب مړ کېږي په د سر ته پراټه ګوري میاشت به په کوټه ګوري ما خو درته ویل چې کمکله واده مه کوه خو په نښه کوه وګوره تمبو کې چې لا ناستې او کتلي دي بار مې کېنولي دي کور کې راته ناستې چرته لاشه مزدوري وکړه خواشي څه خواري وکړه ښځې چې پخې که مېلمانه زما راغلي دي بار مې کېنولي دي مېلمانه ولاړل مېلمنو ته دې په شرمونو باندې وشرمولم دا ټیکار یې که نه زما د ایا نه دې ګیا واغشته بیا ګل خانه دا یو خبره ته کومه سترګې د بډې پورې تورې کړي ټک ته ټکه نه کې او کور کې چای چیني کوم دي چې ته ما پسې اته شپېته مېلمانه ته راوستله ګل خانې ما پتا ګرانې ما بیا مخکې را باندې وي خو اوس مې زه به دا ټیکار وکړم چې زه به ښار ته لاړ شم هلته به مزدوري وکړم او دونه به ډېرې وګټم دونه به ډېرې وګټم چې تا به پکې پټه کړم ویم ګل خانه میاشت د اول نه معلوموي تا مخکې په زلمیتوب څه نه دي کړی نو اوس پس وکړې لاړم پیغور به دله رښتیا کوم ویم یې زما یو خبره به ورورېږه ویم دا روټۍ ځان سره واله او په لار چوکې شي که نه نو دا روټۍ به وخورې دا خو دوه دي دوه دي که نه نو په دې دوه به زما کار وکړي نه لس پر لو تړم ولې هلته ګټه وټه یې ډېره ده که نه ښه ده زه لاړم ښه لاړم زه په مخه دی ښه اوس چې ماښام ګورم بیا به کور ته را روانې ستا پېښور ما ته معلوم دي ګل خانې ما ګرځم په منډه وخه دې لنډه چې دې روباسم د ډنډه الله منډه 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 وای دا خو سم غټ غار دی د غار نه اخوا ښار دی په ښار کې مې پلار دی او ما ته سم قار دی پیزوی مې چمیار دی نه دا د کار کومه ده خو بل په دې ځای کې به کښېنم یو وخورم که دوه وخورم یو وخورم که دوه وخورم یو وخورم که دوه وخورم دا څنګه چل دی ده ته مو چو ښودلو او یو نه دوه خوري زه خو ویمه دا دې وخوري تا دې وخوري د غټې ګوره که نه په ما بیا ازمره نشي ځکه چې قبض به شي او ته لکه د ورکوټي چرګوټي کمزوري ستا غوښه ترسکونه ده ما پې مه دڼیا کوه ته وروځه څه ورکړه چې قلار شي زما خیال دی انسان په دنیا کې ډېر لالچي دی زه ورځمه څه تحفه ورکومه ورځه څه لالچ ورکړه شروع کېږي ورشه ټکي ټوټیان دي رابطه څه وکړي ګل خانې ما پتا ګرانې ما زمن مې څه غواړې زه داسې کار دی که نه چې زه روان یم ښار ته وږې ما اوکې نو ټټو نو ټټو دی دا خو هسې مګټو دی شنګ شپېدنګ ټینګ ډبلک ټنګ ډبلک توش ډبلک ټنګ ډبلک ټینګ تلنګ ټینګ توش ټنګ تلنګ پینګ توش ټنګ قربان شم دا ډېره قیمتي کټویره که ستا دال خوښي که ستا نری غوښه خوښي که ستا غټه غوښه خوښي که ستا کب خوښي او که ستا ساګ خوښي او که ستا کوپړی خوښي دې کې به درته میلاویږي نه جنابه زما صرف نری غوښه ازمیږي نور ساګونو سره مې نه لګي ښه یا لکه بیا به دې غار خواله ګورې نه راځي نه آدم جي زه ښار ته روان یم لاړم جي
انسان ډېر لالچي دی د دوی نه به ځان ساتې زه بل څوک مو نه ویني دا جن خواته یا د مامو غړو خو دو ټیکوما چې دې کې پرشتیا سره راځي کو نه را که نه نری روزي سره رالوګانو راشي حاضر کړي شي وای او نو دا خو پرشتیا راځي لکه دا خو را باندې را نور پرېوته اوس پس کوم چا سره به شپه کوم خو ده بیا وروستو کور ته روی شپې خاص هم نشم تللی یاله ستا ډک لک شکر خو چې د چیني بسکي نو ستړی کېږي به خامخا یاله ته رانه ودا شي سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علي ګل خان یم پتا ګران یم ښه زه ستا د ګل خان یم په تا قربان یم دا څه شی دي دا ډسکي دی خو چاته به وایې نه ښه نه زما څه کار دی ته خو مېلمې مسافر یې هر وخت راځه دلته به شپه کې بیا به ځي او شپه به کومه خو دا ډسکي داسې دی که نه چې دې ته سم وی کو نری غوښه یې پکاري غټه غوښه یې پکاري تیلي غوښه یې پکاري چې سم ورته وایي دې ته به راځي داسې ولې نه چې هوټل دی نه او که نه بلکل هوټل دی نو زه دې راکې شپه کولی شم بلکل ښه ده دلته نه راځه هر وخت راځه ښه زه به مسافرو باندې خو ډېر ګران یم او زه دې قربان یم هر وخت راځه صحیح ده صحیح ده زه دا ران ته دلته اکدم ښه خیال به ورته کوې صحیح ده بېغمه شه ښه ته ډېره راځه به زه ته د چای روټۍ غم کومه ښه ښه ټیک ده راځه ځه دا دسکي ډېر قیمتي نری غوښه مې ته راځي غټه مې ته راځي دا دسکي ورته به ځومه بل به دي ورته مخې ته کېږدي و دا به دې چپه کړم ګل خانه په ما ګرانه ډېر نه وخته دی اوس پاته ډسکي چا یوړو دسکي دا دی پروت دی چاویرو تا خو دماغ خراب دی ته خو بېغمه نه راځه او بېغمه راځه غم مه کوه زه خو تلم ښار ته که نه خو اوس ماته چې هغه سو هغه میلو شو که نه نو ځانه لاړم کور ته واپس ښه دې له مبارکي ورکوم ښه ښه ده به ځه ځه دې مرشه ځه ډېر لاړم ښه ځه مهرباني مهرباني خو دې ټچ وې راځه د پیغو جوابونه به ټول میلودي داسې دا داسې ډسکي دی که نه دې ته ما وې بریاني نو بس एकदम پکې بریاني راله اوس ستا په اړه باندې څه ارمانونه دي ټول وایه دې مخ ته دې ګوره او دې خولې ته دې ګوره دشکي ته وګوره دا دشکي خو په څونه په بازار کې خرڅېږي ته خو ووایه څه دې په زړه ارمان دی که به دباندې ولګه چا به ډېر وایه دا نری غوښه راغواړه د چیلي نری غوښه دې خاطر شي ولیکه د چیلي نری غوښه دې خاطر شي کم ده ما سره دوکه شوه دا چې کار وکړه که نه دوه روټۍ بیا راکړه وای ولې دا ما به بل کار نه بس صرف روټۍ به د کور وړي نه نه خیر دوه روټۍ راکړه به دې ځل لاته خیم دا واله دا دوه روټۍ یا الله زما مدد وکړې لاړم بیا خاته وای د دې روټو قضیې راغلې راځي او دوه روټۍ د کور وړي د سړي باندې څه چل شوی دی یو خورم کو دوا خورم یو خورم کو دوا خورم چې داسې کار دی که نه چې هغه کوم ډسکي م راله راکړي وو نو هغې کې یو ځل بریاني راله او بیا پکې څه رانلل ښځې ته ډېر ملامته شوم ګلیوالیا بیا دې څه حاجت راغلی دی یاره جي ما له یو بله تحفه پکار ده ټیک ده در کومه خو ګورې بیا به نه راځي نه اعظم جي سپی ما به درنه وخورم نه اعظم بیا نه اعظم وای دا ټنډې دې کو سو د کالام ګټه وه غلی شه شنګ شه پتنګ تو تنګ ته پتنګ تو
takan dilak basta, talak distang paka, kulit pindilak takta, karang tik tak tak tik tak, tak tak, kuman, kuman, kuman. Tawa na charga! Shebiaran shidalta. Tawa na charga? Shebiaran shidalta. Padi cerga basakum. Dili na chidab warke. Da bata sru anda chay. Santa qurban. هاو باتيك تجي ربيعنا أزم خا كده ما لا شو عندنا كده أنا العالم قادر العالم لا نشي العالم زج زوالي جا دنا بس حكمون مني وين كدير اخي نخبني انسان دير لالجي دير لا لتري دي بابا خور مريجي السلام عليكم وعليكم السلام بخير عليك كل خاني ما فتح غانم ما تمام زبطة قرباني ما هلا كينا هلا هلا تعس شيء يا اخو شركة لا بدي تجا وتوه ما ها جاتا هو منو كذا تجا كنا يلا تيو دبر كده سرو أندا ولا تاجي ايوه جاتا وايا ما خا توك بدي تختكي شهادة سوايا مو نويم يا خا ودش ما تو دشا لا بدل لازم بانيرا كيبان كمان تا بخير كوابي خا بيغم شا لك بعجا وتواجا وخا سالك بختري خبره وسي ولتا ولا او سميجي با ايه رستوران دي بلا ما او ديشكي بلا سمينا خا بعجا وتواجا وخا تتوي دينه تتوي دلتا كيم بیا سے چل لی उसमें समर पाकिस्तान खजाना रोड़ा بلي وزير اعظم شو سو ना दायो कस्ती वडी राजा में टावर काबू करें कोई गलावाने के او داسي دي दादा लिटर करा खाना दीले चिट्टा बोर के यो वाला स्रो अंडा बड़ा टावर जाई خدایا پاک یم د خلکو په ګرمۍ کې مازغه کار پرېږدي د په کا یخنۍ کې د مازغه کار پرېږدي जो वाला डबल का کم دی ورے خطا شو ورکا بیو عالم بلې داته کار دي کنه ایزو واپس زم روټي ما په خو خیر دي روټۍ څه دې ځله زهر در کوم چې نه خلاص شمه ما خو د ګاونډیانو په جام وړه راغشتو اته بار یوړل زه هم په خپل نار ناشته ما تا نه ما ډیره غټه بیزتی وکړه ها بیزتی وېما چې الله چا عزت نه ورکړي کنه نه انسان یې نشي ورکړي para pasat mo pasat mo wala شدت وزه خدایا پاک داسې په غضب اوړېدلم کله دشکې راوړي کله چرګ راوړي دا په د چل څه شوی دی ودي الله خورا سره غروټیم نشته مون خوري روزه ګینه دوړه خورم دوړه دې الله خورم Kita kutaya ada puri manggang jodoh cewek. Ya, saudara Kudaya apa katol ni khol perkam ta so pa khora bani radu na tim da kati khi tim ni da sir khora kre mara ni eto. Takkan lu wali tidak balasi. انسان دل لالكينا اقول غانمة متى غرانم غرانم لي ونكرو ادم ذاتو بيريانم لي ونكرل غركم كل رو واسنه چه وسوس لیگه چپ گنیوش ته پاراټا کوم چپ وایا جن ماما کنا تاسو ما سرار سکی دو کراله
ما ډیسکي یوړه غم دوکه چرګه مې یوړه غم دوکه نو ما سره صحیح سره ټوخپه راکړه چې ښځې د ملامتیا نه وړم رښتیا وې رښتیا ویم په قسم ته چې د دې ځای نه لاړ شي نو کوم خوا ځې زه هلته کې یو ساده غونډه کې هلک دی هغه سره شپه کوم او بیا کور ته ډم سینه یې ټوله غر کړه دقه ساده هلک د دښمن دی دې دوکه درکوي کنکه برک چینګه چک چپتک چونګه ټک ټپټک ټینګه کورلپټک کورړې Come on! داسې دا خو ډنډه ده دې ته وایي راشه ماما زوی د لیوني دی داسې چل به وکړې دا ډنډه به والې او چې چم د سره دوکه کړي دا ډنډه به هغه پسې ځي او ښه به یې ګوښمالوي په دې یې وټکوه د بوسو سخي دې جوړ کړه صحیح ده لکه ما ته به چرګ او ډیسکي میلوچي واپس تا ته به خپل ټول سامان د دې ډنډې په بدرکت باندې میلوځي ځکه چې ادمزاد دا د ډنډې قابل دی خدای جي د دې ګوپي په شان غټ مخ ته الله خورې مکه زه لاړم خو خوره ډېره مخ راکړه مونږ به په سکول کې خورې مګله به م خوړه بیا به م سیاړې وو لاړم هغه جن خو رانه غونډ ویښتو ښکل خو زه دې ډنډه کې به څه چل وي که نه اله سړی خو ناست دی زه ګورو چې غله ورس چا کېده امسالګونه مزې دې وکړي هر قسم خوراکونه ته حاضرېږي نرۍ غوښه غټه غوښه میان چرګان ګیدړان خو پکې نه ګډان منځ پکې میلاویږي او چې زه څه وایم هغه په دې چې کې لږ سال پس پراته اوې کار روزګار هم پکې سټارټ دی بس چرګاګۍ جي د سوني هر وخت یې چې مسافر راځي سلام علیکم ګلخانې ما بما ګرانې څنګه ګلخان اخي طبیعت دې ښه ارې پټا څنګه ګرانې ما دا داسې شی دی دا ویم درته دې دلې خواته ویم دا داسې ډنډه ده که نه چې چا زما چرګه او ډیسکي پټ کړي نو هغه ته دې دا انخلي ګلخانه ته دې راوړم خو چې دې بس ګلخانه دا څه دی والا دا ستا دې کې کغړه غوښه پکې پرې کړی دا ولا ستا چرګه هلکه دې ډنډه کې خو پوره ډور دی ما ته پته ده د دې ډنډې ډېر شور دی ډېرې زور دی اډوکې مې خوږېږي ګلخانه په ما ګرانه اوس ورځه اوس ته باندې نیم ګرام باقي نه لاړم وروره داسې کار دی که نه نه راځم خدای دې نه کړي چې داسې خلکو چې غلاګانې کوي رانه لاړم کور ته سپیرې جاروکخي خلک په ماښام کې جارو نه وي ښه بیا کور سپیره کېږي یاره دومې ملنګه بیا یې چرګو دشکې راوستو او کنه اوس خو مې پوره خزانه قابو کړه ما راته وی نه چې پاکستان به دله ټول وام هغه رښتیا شو اوس ونیسه چې څه مې راته ویلي ټول به رښتیا کېږي ویم که رښتیا نه شو که نه نو د مغزو ډاکټر له یې بوځم چې علاج درلو کې ښه څه دې پکار دي پړه دې سار مانډې وایه زما پړه دا ارمان دی چې ښکلې ګرمه بریاني وي بالکل به راځي دقه حساب لاس قابو کا خشته نرمه او ګرمه بریاني دې حاضر کړي شي وای دا خو رښتیا دي ولې ما راته نه ویل دروغجن خو نه یم دم واده او دته چې کله مې که نه چې د سرو زرو انډه مې پکار ده एकदम به یې راته غورځوي پوهېږ وې ولې نه او ګلخان خو ډېر ښه کار وکړې ایله به مې نانستي غوسه شي تا خو زما ډېره غټه بېعزتي وکړه خو چې چا سره زما ډیسکي وي او چرګه وي ښې پې وځم به
وای ګلخانه داسې دي الله انسان نه ښکاري خو بازار راځي یا ګلخانه راشه الله وای خدایه پاک ګل خانې ما